علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو، ډیر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. دوستانو، د نوخار ضلع نظامپور شهر سره تعلق لرونکی یو ظالم راپاڅېدل او خپل ښځه او بچي ډیر په بېدردۍ سره قتل کړل. دوستانو، دا ویل کیږي چې د مهنګۍ د لاسه خپل بچي قتل کړل او دوستانو دا سړی هم چرسي هم و. دوستانو، په ویډیو کې در سره مکمل معلومات شریکوم چې دا دومره ظلم او زیاتی د ظالم ولې وکړل. دوستانو، د ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زمونږ په دې چینل کې نوي وئ نو زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ کومې نوې ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره در رسي او دې سره د ټالۍ نشان هم ووایئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرېږئ. دوستانو، ډیر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د نوخار ضلع نظامپور شهر سره تعلق لرونکی یو ظالم بدبخته انسان راپاڅېدل او خپل ښځه او بچي ډیر په بېدردۍ سره قتل کړل. دوستانو، دا ویل کیږي چې دا سړی د مهنګۍ د لاسه ډیر زیات تنګ شوی و او دوستانو پولیس ته دا وویل چې زما دماغو کار ونه کو ځکه چې زما سره نشه نه وه. نو د دې د وجې زه کور ته راغلم نو د ښځې سره مې جګړه وکړه چې د هغې د وجې ما تماشه راواغسته او بیا زه په ځان نه یم پوه شوی او په دې دوران کې ما خپله ښځه او بچي ډیر په بېدردۍ سره قتل کړل. دوستانو، سړی ډیر زیات پیمانه دی او دا خبره کوي چې زه کله هم خلاص شم زه به ځان ولم ځکه چې زما اوس هیڅ کوم نه دي پاتې شوي او بل اړخ ته دا خبره هم کوي چې زما سره پیسې نه وي نو ما به بچو له کاروبار څنګه راوړلی یا سامان مامان ځکه زما کاروبار نه نو ما به بچو له خوراک څنګه راوړلی او زما سره نشه هم نه وه. نو د دې په وجه باندې د ټولو وجوهاتو په بنا باندې زه راپاڅېدم او ما خپله ښځه او بچي قتل. دوستانو، یقینا چې ډېر غټ ظلم او زیاتی کړی دی. سرې خولې واړه ماشومان یې قتل کړل. دوستانو، دته د سخته نه سخته سزا ورکړي بلکې دته د پانسي میلاوه شي. دوستانو، د نورو ویډیوګانو لپاره د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. شکریہ.